د خوړو او درملو ادارې له لوري په میدان وردګو ولایت کې د مرکز په ګډون له څو ولسوالیو راټول کړي شاوخوا 3.5 ټنه تاریخ تیر درمل او خوراکي توکي وسوځول شول. مسؤلین له ډاکټرانو او هټیوالو د تاریخ تیرو درملو د نه پلورلو غوښتنه کوي. ټول هغه څه 15,933 مختلف النوع درمل شامل و، غذایی توکي پکې شامل و او ټول چې و تقریبا 3.5 ټنه و چې دلته موږ د ولایت د مسؤلینو په حضور کې حاضر کړه. ډاکټرانو نه زموږ د هیله ده چې یا د دواخانو له مسؤلینو نه چې دغه رنګه توکي چې تاریخ تیر وي دوی ته موږ اجازه نه ورکوو. او دوی هم دا هیله ده چې دغه توکي په مشتریانو باندې خرڅ نه کړي. دغه ولایت ډاکټران او هټیوال د یاد ادارې له کړنو خوښ دي. په وینا یې وخت نه وخت یې درملتونونو او دوکانونو څخه لیدنه کړې. زیاتوي تاریخ تیر توکي پلورل د ټولنې په ضرر دي. دا خو نظارت کې په جمعه کې راځي، نو جمعه کې چارې راځي چې هر شي ټولوي. موږ خپله په دې کوشش کوو چې باید تاریخ تیر شی را نه وړو. دغه شي تاریخ کم هغه مخکې ږدو او تاریخ چې مثلا ډېر هغه شاته ږدو ځکه چې تاریخ کم پاتې هغه اول کې هغه مال باسو. موږ خپله دا کوشش کوو ځکه که یو چا د تاریخ تیر ورکړي یو خو ګناه ده او بل ډېر ضرري دي. د خوړو او درملو ادارې په میدان وردګ ولایت کې له 5 میاشتو را په دې خوا په فعالیت پیل کړی. د مسؤلینو په وینا په یاده موده کې له 400 خوراکي او دوايي تاسیساتو څخه لیدنه کړې.